په امریکا کې د هر کور دپاره یو میل باکس وي. دلته تاسو که اوس ګورئ دلته تقریبا 15-40 میل باکس دي او همداسې که بیا ګیر چاپېره وګورو نو دلته اوس 15-40 کورونه دي. دا د هر کور دپاره یو میل باکس شولو. دا د دې دپاره وي چې په دې کې د کورونو دپاره چې کوم بیلونه دي، اوبو بیل، بجلي بیل، انټرنیټ بیل، ګیس بیل، دا ټول شیونه په دې کې راځي. همداسې نور هم ماته ګوره لکه د مثال په طور د کورونا وبا په وخت کې یو 2 ځله ډونالډ ټرمپ خلکو ته روپۍ ولېږلې خپلو وګړو ته، خپلو اوسېدونکو ته، بیا یو ځل 2 ځلې صدر جو بایډن ولېږلې، نو هغه هم په دې کې راغلي وي. همداسې نور هم ماته ګوره که ته مثال په طور آنلاین شاپینګ وکړې، هغه که سم په اسټرالیا کې یا کاناډا کې وي، که یو څه واخلې آنلاین نو هغه هم په دې کې راورسېږي تا ته. دلته په دې پاس په دې وړو کې نه ځایېږي، تا دې په دلته ښکته واچوي په دې غړو ډبو کې. نو دا د دې دپاره وي. همداسې د مثال په طور نور هم ماته ګوره لکه ما یو ځل 2 ځلې بلکې ترنه مې یو پیپره راغوښتلې وه خیبر پښتونخوا نه، نو هغه هم دلته راغلې وه ما ته. دلته تا ته راورسېږي ته چې سم واخلې یا چې ستا سم ماته ګوړه وي هغه ټوله په دې کې راځي تا دپاره. او بیا ته یو 2 قدمه راواخله راشه کولاوې که. او سړي دپاره خپله چابي ورکړل شوې ده حکومت طرف نه، نو ستا ما چابي پکې ورکړې دی، راځي چې وګورو چې ما ته پکې څه راغلي دي. نو زه پکې ګورم چې 3 پیپرې پکې راغلي دي، 1 2 3. دا 3 شیونو کې به اوس 3 قسمه خبرې وي. شاید یو پکې بجلي بیل وي، یو پکې به انټرنیټ بیل هم وي شاید، یا همداسې یو نور هم ماته ګوره وي. ما موټر اخیستی دی، نوی موټر، هغه به شاید زما په نوم شوي، هغه پیپر پکې راغلي وي حکومت طرف نه. نو همداسې هر یو ماته ګوډه چې وي دلته په امریکا کې هغه په دې میل باکسونو کې راځي. که ته د دنیا په هر کونج کې کومه څه وکړې نو دلته راځي. عام که ته په د امریکا په بل سټیټ کې ته په سره اشاره کړاس کې نو هغه هم جرمانه به تا پسې په دې میل باکس کې راځي، ځکه چې د موټر نمبر پلیټ یا لایسنس چې دی هغه دې سره کنیکټ شوی وي. دا هغه ډبه چې ستا کور سره کنیکټ شوی دی، بیا د موټر لایسنس پلیټ چې دی هم د ستا د کور سره کنیکټ شوی دی، نو هغه هم جرمانه په تا پسې په دې ځای کې راځي. دلته په تا پسې پولیس شاته نه ځي چې ګورې په دې کې په تا پسې یو څه راغلي. همدا رقم کله چې په ټول پلازا باندې ورسېم نو خلک نه وي ناسته، بلکې کیمرې لګېدلي دي، هغه عکس واخلي چې ګورې بیا په دې کې تا پسې $2-3 راغلي وي. ته په ټول پلازا باندې لاړې، په هایوې باندې لاړې، نو هم په دې کې راځي. ټوله ماته ګوره دلته په امریکا کې په دې ډبو کې راځي. او بس هر سړی دا تقریبا په هفته کې 1 ځل یا 2 ځلې چیک کوي یا سي تیري قدمونه وهي یا موټر خپل چلوي، نو څو منټو ته پاگل